پاکستان چې دا شکایت کړی دی کېدلی شي هغه د دې څخه ویره لري لکه تاسو چې ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولی شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی شي نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی شي. محمد یعقوب مجاهد دا څرګندونې له مسکو څخه کابل ته تر ستنېدو وروسته وکړې. هغه د پاکستان هغه تورونه هم رد کړل چې ګواکې له افغانستانه پاکستان ته وسلوال اوړي او دا یې هم د پاکستاني چارواکو بې ځایه اندېښنې او ډار وباله. همداراز هغه زیاته کړه چې د افغانستان پالیسي دا ده چې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه وي او د افغانستان پوځي پرمختګ به د سیمې له امنیت سره د همکارۍ لپاره وکارول سي نه د نورو هیوادونو پر ضد. روس سره د امارت اسلامي د نوی تخنیکی تړون مهم تړون دا په دې چې دا یو مقدمه ده د راتلونکي نور همکاریو او دا امید لرو چې نور نړۍ ته به او جهان ته به دا یو ښه بیلګه وي چې هغوی هم وتوانېدلی شي چې امارت اسلامي سره همکاري وکړي او دغه چې دنیا ته هیڅ ضرر متوجه نه ده د افغانستان نه دا یو ښه زمینه ده د هیوادونو د همکارۍ. زموږ پالیسي دا ده چې افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره خطر نه دی بلکې زموږ دا پرمختګونه په نظامی برخه کې چې راځي هغه به د دې لپاره ممید واقع شي چې په سیمه کې د امنیت سره همکاري وکړي. مجاهد وایي له روسیې سره سوې هوکړه دفاعي یا امنیتي تړون نه دی بلکې یوازې د افغانستان د پوځي اړتیاو او ګټو لپاره کارول کیږي. دا یو نظامی تخنیکی توافقنامه ده چې په دې اړه د دې چارو پوهان چې دي هغه پوهیږي دا نه یو دفاعي تړون دی او نه یو امنیتي تړون دی چې څوک تشویش ورڅخه وکړي دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو دپاره وي.